سلامونه خوږو ملګرو، هیله ده چې ټول روغ جوړ سلامت اوسئ او د ژوند مصروفیتونه چارې به ښې روانې وي. روژه مبارکه به هم په خیر در باندې تېرېږي. زه پاریس ته راغلی او په پاریس کې بیا د شپې زه فکر کوم چې په کم 1 بجه ده. زه چې چېرته راغلی یم نو دلته ما یو څوک ګیر کړی دی. دلته نږدې زه راغلی یم چون یو بل ځای کې هم راسره هغه ملګری مخ شو، خو موقع نه وه چې زه ډېرې خبرې ورسره وکړم. نو یو داسې څوک چې د ټولنیزو رسنیو په یو ساخت یا یو په یو جوړښت ټیک ټاک کې هغه پر ډېرو عجیبو جلا موضوعاتو باندې بحث کوي. چون په ټیک ټاک کې ډېر خلک داسې دي چې د هر چا لپاره یوه بېل سبک یوه بېله لاره وجود لري او شته دی. خو زه چې څوک پیژنم او غواړم تاسو سره یې معرفي کړم او تاسو سره څو خبرې وکړي، نو هغه سړی ډېر نایاب سړی او ډېر بې جوړې سړی دی. دا چې د هغه مبارزه څنګه ده، د څه په اړه باندې ده، نو کیدای شي تاسې د هغه د څېرې نام هغه وپېژنئ. شیبه وړاندې مې دغه ځای کې کتلی دی، دا دی. سلامونه مندوزی صاحب. سلامونه ورور، ستړي مه شئ، جوړ تکړه تازه صحتونه زما وبخښئ، زما ښي لاس بند دی. زه هغلته خوشحال صاحب او ځینې ملګرو سره وم. تاسو سره ما لیدل په پاریس کې وشو، خو بیا زموږ او ستاسو لاره لږه جدا شوه. هلته مې غوښتل تاسو سره زه لږې خبرې وکړم، خو چون دلته چې مې کله وکتئ نو زه د هغه ځای نه تاسو راغلم چې زه تاسو وغږوم چې او ملګرو ته مې وویل چې هغوی ته مې ستا نوم نه دی اخیستی، خو ورته ومې ویل چې څېره یې ووینئ نو ښایي چې وپېژنئ چې دا څوک دی او پر ټیک ټاک څه ډول مبارزه مخ ته وړي. دا خان مندوزی صاحب دی. خان مندوزی صاحب له نوم سره به ډېری خلک ډېری ملګري بلد یاستئ. دا چې د ده مبارزه څنګه ده تاسې به پوهېږئ. هغه دا ده چې د پښتانه په کاله خصوصا په افغانستان کې د نجونو ودول او بیا چې د پښتون کور ته راشي او د پښتانه کاله ته راشي، نو هغه په کومو نومونو یادېږي، هغه د څه لپاره راوستل کېږي، په هغه کم جبر کېږي، هغه کور کې څنګه ساتل کېږي، هغه سره د خواښې، د سخر، د لیور او د کورنیو د غړو هغه وضعیت څنګه وي، او دغه راز په بهر کې چې کوم افغانان اوسېږي او په کلونو کلونو هلته مسافر پراته وي بدون له دې چې کوم شرعي عذر ولري د تګ راتګ لپاره. نو په دغه موضوعاتو د مندوزي صاحب ډېرې ویډیوګانې به تاسې کتلي، ان ځینې ویډیوګانې میلیونونه ویوز لري. مندوزي صاحب هرکلی یوه لنډه ویډیو در سره کوو، دغه هر کله راشي فکر څنګه در وغورځي چې دغه یوه لړۍ شروع کړئ؟ سلامونه ستا ملګرو ته او ستا ټولو اورېدونکو ته. رښتیا چې دا موضوع په افغانستان کې او بلکې زموږ په ولسونو کې ډېره عامه ده چې په کور کې اختلافات او د نونګور سره یو رقم وضعیت کوي خواښې، چې هغه دا فکر کوي که نه دا خواښیانې دا فکر کوي چې دا زموږ یوه غلامه ده او دو دا فکر نه کوي، یا خاوند دا فکر نه کوي، یا په کورنۍ غړي دا فکر نه کوي چې دا موږ د دې لپاره راودو چې ژوند دې ساه شي زموږ د زوی ورسره. خو د زموږ د کورنیو د غړو دا فکر وي چې دا موږ راودو چې کور کې کار وکړي، کار سپک شي، یعنې مونږ کار سپک شي او په کور کې زمونږ کارونه وکړي. بلکې یو بل خبره دا ده چې کله چې دغې خواښې دغې نونګور ته د لور په نظر ولیده په هغې کور کې ګوره اتفاق یې اتحاد پکې بالکل اتفاق. دا خبره مې د ډېره خوښه شوه چې کله موږ پردۍ نجلۍ راوده خپل کور ته، ایډیا او فکر دا موجود دی چې د کور کار به سپک شي. د کور کار به سپک شي. داسې نه وه چې د زوی ژوند به مې ساه شي، د دغې لور ژوند به مې ساه شي، آینده به یې سازه شي. نه، کارم دی او د خواښې تکبر غرور دا دی. بلکې الله په قرآن کې ویلي دي، حدیث شریف دی چې خواښې حق نه لري، سخر حق نه لري، اندرور حق نه لري، لیور حق نه لري. دغه تېره ورځ ماته یو کیس راغلی دی، لیور راجګ شوی دی، خوا ورندارې په ځمکه ایشتلې ده، بلکې زه ویلی نه شم، هغه الفاظ ما سره دې ګنجې کول. مندوزی صاحب خبرې ډېرې دي، تاسو سره به زه بیا یو بل وخت هم که چېرته سره موږ شو وبغږېږو. ستا مبارزې څومره رنګ راوړی دی، څومره ترې مطمئن یې چې دغه کوم څه چې تا شروع کړي دي دا به مثبته نتیجه ولري؟ انشاءالله کور په کور زما غږ رسېدلی دی او موږ به بیا هم ادامه ورکوو. بلکې ما سره داسې موضوعګانې شریکېږي د مختلفې چې دلته زما د یو رقم انرژي راکوي، زه ډېر خوشحاله کېږم. بلکې ما چې هر ځای کې کسان وګورو چې بالکل ستا مبارزې رنګ راوړی دی او موږ خوشحاله یو، پښتنو ته م یو ایډي ورکړه، یو نظر م ورکړه چې دغه خواښې، سخر، اندرور، لیور دا به تاسو حق نه لري بغیر د خاونده، او تاسو د میړه د خوشحاله کېدو دپاره
کو دغه نونګور کار وکړي یا خوشحاله کړي خوا کې هېڅ خبره نشته دی. یعنې هدف دا دی که دغه ناوي یا پردي نجلۍ چې ستا کور ته راغلې دا که د مور دې قدر کوي یا د پلار دې قدر کوي ښه خبره ده، ښه خبره ده. که د لیور قدر کوي ښه خبره ده، خو مګر په جبري توګه باندې هېڅوک هم دا حق په چا باندې نه لري چې هغه دې د کور د 10 غړو دپاره دا راواده کړي چې وایي چې دا 10 کسان به دا سنبالوي. بالکل بالکل. یا یې د په دې نوم راواده کړي چې دا د کور کار به پیسپک شي. یو تا خبره مو کړه د کار د سپکېدو هغه د پښتنو قانون دا دی چې زوی ته ښځه کوي دا فکر کوي چې دا به د مزدورۍ دپاره راودېږي. دې کور کې د یو کس قدر به نه کېږي، د ټولو به خدمت کوي لکه د غلامې غوندې، لکه د انځ غوندې. خو زه دې ټولو ته داسې وایم په الله یقین وکئ چې پښتانه په دې شي کې ډېر ناکامه دي. ګور نه اندرور ته نه خواښې ته نه سخر ته الله حق ورکړی، نه قرآن ورکړی، نه حدیث ورکړی دی چې دغه ډول ظلم د جلۍ سره دغه ډول ظلم د جلۍ سره وکړي چې ستا د خوشحاله د خاوند د خوشحاله کېدو دپاره یا خواښې یا سخره یا لیوره ستا قدر کول کور ودان کې د زرې قدر حق دی په نشته دی. بالکل. ډېره مننه. ځان تنګ وخت کې مې ګیر کړي او هر کله راشي. ډېره مننه. نو لاس راکړه. بس الله دې راته روغ او جوړ ما ویډیو کړې ده او لاس مې هم زیاتې دروند شو. نو ملګرو مننه له تاسې ټولو چې څو شېبې مې وڅارلو. نو زه به په خپله مخه باندې لاړ شم چې چېرته مې کار دی، چېرته مې ژوند دی، چېرته مې یاران دي او چېرته روان یم. نو تاسو باندې مې د مندوزي صاحب دغه لنډ کلیپ او خبرې واورېدې او غوښتنه هم همدا ده چې انجونې چې ستاسو او یا زمونږ کورونو ته راځي دا د دې دپاره باید را نه شي چې موږ ووایو چې ده کې زمونږ د کور کار دی ورباندې سپک شي او یا دې په کور کې د 10 د 10 د 15 کسانو هغه خدمت دی وکړه، خدمت دې هم وکړه او د کور کار دپاره راوستلی شي. خو هر څه یو ټاکلې اندازه لري، یو ټاکلې وخت لري. داسې نه چې ټول عمر دی له هغه سره ظلم او جفا او دغه خشونت چې اوس روان دی دا وشي. له تاسو ټولو مننه چې وم څارلو. کورونه به آباد، خوشحاله اوسئ.